د بنو ضلع انتظامیه د لوی اختر 2026 په موقع د امن او نظم ساتلو لپاره دفعه 144 نافذ کړی دی او د غیر قانوني څرمنو راټولولو باندې سخت بندیز لګولی دی. د ډیپټي کمشنر محمد فهیم له مخې په ټوله ضلع کې د قربانۍ د څارویو څرمنې، پوستکي او چندې راټولولې منع دي، پرته له هغو کسانو، ادارو او تنظیمونه چې د ضلع انتظامیه لخوا باقاعده NOC یا اجازت نامه ولري. په اعلامیه کې ویل شوي چې څوک هم په غیر قانوني توګه څرمنې یا چندې راټول کړي دي د هغوی پر ضد به سخت قانوني کاروایی کیږي تر څو کلادم تنظیمونه او نور غیر متعلقه عناصرو ته ګټه ونه رسیږي. تاجران او ډیلرانو ته هم هدایت شوي چې له غیر مجاز کسانو یا تنظیمونو څخه د څارویو څرمنو وانخلي. د لوی اختر پر دا مهال دفعه 144 نافذېدو سره به د وسلې ګرځولو باندې هم مکمل بندیز وي. دا احکامات به د 2026 د شپږ مۍ د نیټې څخه بیا تر 10 مۍ پورې به په ټوله بنو ضلع کې عملي کیږي. ضلع انتظامیه له ولس څخه غوښتنه کړې چې د قانون احترام وکړي، د شکمنو فعالیتونو اطلاع ورکړي او د لوی اختر په موقع د امن، ورورولۍ او نظم ساتلو کې د انتظامیې مرسته وکړي.